یو لوی بزرګ له یو لوی عالم له یو سړی رالی باره یې ورته ویل چې زه به ډېره پایبندي د دین د هر حکم کوم، د لمانځه به کوم، د زکات به کوم، د روژې به کوم او داسې غټ ژرې به پرېږدم او دا تلاوت د قرآن به کوم، د اشراق لمونځ به کوم، د څاښت به کوم. خو زما د یوې ښځې سره د عشق معامله ده، نو که ماته د هغو سره د نامشروع اړیکو نیولو او د دې ارتباط اجازه راکول شي، دا ټولو خبرو ته زه تیار یم. ایا زه به معاف شم؟ د دې لوی عالم او د دې لوی استاز شاګردان، مریدان او مقتدیان ډېر سخت ورته په غوسه شو چې ته د سړي زوی یې، دا پوښتنه ده، دا غوښتنه چې څوک یې کوي. خو دې بزرګ ورته ویل چې نه ورونو تاسو په د کار مه لرئ، مال یې را پرېږدئ. ورته ویل چې دوباره هغو غوښتنه وکړل چې زما د یوې ښځې سره د عشق پر سر باندې د عشق مطابق د مینې او د محبت مطابق زما کومه کیسه ورسره ده، نو دغه یوه خبره دې ماته اجازه راکول شي، نور هر حکم ته زه په ډېره ټینګه اندازه تیار یم. په شوق بیا هغه ټولې خبرې سرته رسوم. دې بزرګ ورته ویل، دې عالم ورته ویل، دې استاز ورته ویل چې ته راته ووایه دا د کومې ښځې سره چې ستا دغه تعلق دی، دا تعلق ته د خپلې لور سره قبلوې د بل چا؟ چې ستا د خپلې لور سره د بل چا دغه شانتې تعلق یې لکه ته چې د دغه ښځې سره ساتل غواړې او ته اجازه غواړې. ورته ویل نه. ول نو هغه خو هم د یو چا لور ده، خلک هم بیا دا نه قبلوي خپلې لور په حق کې، دا هم د یو چا لور ده. ورته ویې ویل ته د خپلې خور په باره کې دغسې تعلقات قبلوې؟ ورته ویل نه. ول هغه هم د یو چا خور ده، خلک هم بیا نه قبلوي. ول د خپلې کور عزت ناموس پاکي داسې تر خبره قبلوې؟ ورته ویل نه. دا خو به خامخا د یو چا عزت وي، د یو چا ناموس وي، د یو چا نوم وي، د یو چا نښان وي، د یو چا کور وي، د یو چا محرم وي. مثال ورته ویل ته دا داسې ژوندي چې څومره قریبانې دي، عمکه ده او داسې خورزه ده، ورېره ده، بله ده، بله ده، بله ده، دا قبلې؟ په هر جواب کې هغه ځوان ورته وایي چې نه دا خو نه قبلوم. ورته ویل بابا نو ته هم په دې پوه شه چې خلک هم د خپل عزت په حق کې، د خپلې خور په حق کې، د خپلې لور په حق کې ناجایزه نامشروع اړیکې، ارتباط پردي نامحرمه سړي مثال په هر شکل چې په دغه لیول باندې هېڅکله نه قبلوي، هېڅکله نه قبلوي. هماغه جایزه لار چې اسلام او شریعت ټاکلې ده، هماغه د انسان لپاره بس کافي او شافي ده. بس د دې مردار خورګۍ څه باید انسان په کلکه اجتناب وکړي. دې ځوان او دې عالم او دې بزرګ ته ویل چې اوس صاحبه پوه شوم، زه بالکل اوس پوه شوم، زما سر خلاص شو. دې عالم په پای کې یو دعا ورته وکړه چې اللهم اغفر ذنبه، ای الله ته د ګناهونه ور وبخښه چې په دې لیول څه ګناهونه ځینې سوي، پروردګاره چې نور څه ګناهونه ځینې سوي، خدای د ګناهونو معافي ورته وکړي. وحسن وطهر قلبه، ای الله زړه یې ورصفا کړي د داسې شکو، شبهو، خیالاتو، سوچو، فکرو، د دې ګنده غنده خبرو، ای الله د دې د زړه صدا شوق د سره وباسي الله. وحسن فرجه، ای الله یو نیک صفا مخلص مسلمان تی جوړ کړي، الله د عزت حفاظت ور په نصیب کړي. ګرانو عزت مندورونو دغه شانتي سوچ وکړي، فکر وکړي، دا خو د هر چا داسې زړه غواړي چې داسې وي او داسې وي او داسې، چې هر وخت دا سوچ درله رالی، دا سوچ فکر وکړه چې د خپلې لور په حق کې دې څه ګمان دی، د خپلې خور په حق کې دې څه ګمان دی، د خپل عزت او ناموس په حق کې څه سوچ لري، څه فکر لري. خنزیر په شانتي سر نه خلاصول والا او که د سر خلاصول والا اجزانو نون د واده باوجود د خلکو عزت ور خرابوي، خلک د الکوانو په شو کې مبتلا دي، خلک پر کم رقم ګندګۍ کې لویدلي، خلک د خلکو د مجبورۍ څخه غلطه استفاده پورته کوي پر کم رقم شکلو باندې.
دا د ملایانو په شکل هم شته، دا د حاجانو په شکل هم شته، دا د عمره کوونکو په شکل هم شته. دا یو مردار خورګي د یو مرض دی چې په خلکو کې ورستربلي په د وبا شکل اختیاري پیلیږي. نو لږ دې خبرو ته تی سوچ وکړئ، نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت دې عمر تاسو ټولو ته پاکي د ایمان را نصیب کړي. الله دې مې آخرت راته ښایسته